دوستانو وخت مو په خیر. دوهم درس دی د جرمني ژبې ابتدایي زده کړې دوهم درس چې دی erste Gespräch. کوشش وکوئ که څوک یې لیکلی سي ویډیو لاندې کوشش کوئ کمنټونو کې ولیکئ. تاسو په ګټه ده که کتابچې نه لرئ او کتابچې لرئ کتابچو کې ولیکئ. erste Gespräch ښه لومړنۍ خبرې اترې. لومړنۍ خبرې اترې کوشش کوئ ټولې کمنټ کې لیکئ. لومړنۍ خبرې اترې دوهم درس دوستانو. لومړی درس الف باو، دوهم درس لومړنۍ خبرې اترې. Gespräch وای خبرو اترو ته وای، محاورې ته وای. صحیح ده. erste وای لومړنۍ. صحیح ده. لومړنۍ خبرې اترې erste Gespräch. راځو دوستانو لومړنۍ خبرو اترو کې تاسو کله جرمني ژبه زده کوئ سم ته چې لاړ شئ اول باید الف با حروف هم یاد وي. هغې نه وروسته تاسو باید دغه لومړنۍ خبرو باندې باید پوه سئ. لومړۍ جمله چې تاسو باید یاد وي په صنف کې چې کله صنف ته ځئ یو ملګري سره خبرې کوئ چې ورته وایئ سلام، ته څنګه یې؟ نو داسې به وایئ هالو سلام. Wie geht es dir؟ ته څنګه یې؟ بیا یې درته تکراروم هالو. هالو تکرار کې درس تکرار کوي ځکه چې تاسو باید تلفظ یاد سي. په انګلیسي کې هلو ده، دلته هالو ده، دلته ای باندې دلته ا باندې ده. ګورئ ښه فکر می هالو. Wie geht es dir؟ هالو wie geht es dir؟ سلام، ته څنګه یې؟ سلام دی معنا ته. صحیح ده. یعنی دا تحت لفظي معنا کو معنا بل شي راوځي. یعنی پښتو کې معنا دا ده ته څنګه یې. Wie geht es dir؟ یعنی څنګه حال دې ستا یعنی تا. Wie geht es dir؟ سلام، ته څنګه یې؟ هالو wie geht es dir؟ بیا تکراروم هالو wie geht es dir؟ سلام، ته څنګه یې؟ اوس ځواب درته درکوي تا ته وایي چې زه ښه یم. داسې هم درته ویلی شي es geht mir gut او داسې هم ویلی شي mir geht es gut. زه ښه یم. یا دغه اس چې دی دا اس سر ته راوړئ په غټ حرف ولیکئ. دا می دې په ځای کې وړوکي حرف باندې es geht mir gut یا mir geht es gut ښه راځي. صحیح ده. mir geht es gut زه ښه یم. که یو څوک درته وایي چې هالو wie geht es dir؟ سلام، ته څنګه یې؟ ته به ورته وایې mir geht es gut زه ښه یم. mir geht es gut زه ښه یم. mir geht es gut زه ښه یم. اوس راځو دویمه جمله. اوس که چیرته ګورئ دا خو ملګري ته وایي wie geht es dir، دیه دې استفاده کوو. اوس دغه دیه په ځای ihnen استفاده کوه. لیکئ دا جمله ورته لیکئ. هالو wie geht es ihnen؟ سلام، تاسو څنګه یې؟ هالو wie geht es ihnen؟ سلام، تاسو څنګه یې؟ ګوره تاسو ihnen معنا د دې په ځای موس ihnen استفاده کنو دا باید تاسو یعنی په احترامانه ډول چاته وایي تاسو څنګه یاست. تاسو ورته نه وایئ، تاسو استفاده کوئ هالو wie geht es ihnen. نو دې جواب هم هماغسې ده. بیا تکراروم هالو wie geht es ihnen؟ سلام، تاسو څنګه یاست؟ دا په احترامانه ډول دی. معنا یې دواړو جواب یو رقم راځي دوستانو. زه ښه یم mir geht es gut. ځکه ته که یو مشر ته م وایې تاسو څنګه یاست هغه وایي زه ښه یم. که یو کشر ته م وایې ته څنګه یې هغه وایي زه ښه یم. دواړو جوابونه یو رقم mir geht es gut یا es geht mir gut زه ښه یم. بل راځو دوستانو اوس د ملګري نه یا همصنفي نه دې پوښتنه کوي چې نوم دې څه شی دی؟ ته څه نومېږې؟ ته څه نومېږې؟ wie ګورئ ښه متوجه سي. wie heißt du؟ wie heißt du؟ wie heißt du؟ ته څه نومېږې؟ wie heißt du؟ ته څه نومېږې؟ صنفیانو سره ته خبرې کوي. wie heißt du؟ ته څه نومېږې؟ wie heißt du؟ wie heißt du؟ ته څه نومېږې؟ wie heißt du؟ که دې تحت لفظي معنا ورکو بیا دا معنا wie څه heißt نومېږې du ته. بیا پښتو کې صحیح هغه نه راوځي کنه، صحیح جمله نه لیکل کېږي. wie heißt du؟ ته څه نومېږې؟ اوس دا وایي چې ich heiße زه نومېږم احمد، زه احمد نومېږم. ich heiße احمد، زه احمد نومېږم. ich heiße احمد. صحیح ده. جواب به څه رقم ورکړي؟ یو څه ورته وایي ته څه نومېږې ته بل ته خپل نوم یې په ځای ورکړي. ich heiße احمد، ich heiße محمود، هر شی چې نوم وي. صحیح ده. بل دوستانو مونږ ویلې چې که چېرته احترامانه ډول چا نه د نوم پوښتنه کوي بیا ورته wie heißt du نه وایي، بیا ورته وایي wie heißen sie چې د دو په ځای به زی استفاده کوي. wie heißen sie؟ wie heißen sie؟
wie heißen Sie تاسو څه نومیږئ مخکې ویل ته څه نومیږئ اوس وایي تاسو په احترامانه ډول ورته تاسو څه نومیږئ wie heißen Sie تاسو څه نومیږئ wie heißen Sie تاسو څه نومیږئ بل دوستانو جواب ورته څنګه ورکړئ په هماغه تیر ډول باندې ich heiße احمد یعنې خپل د خپل احمد په ځای خپل نوم ورته ich heiße احمد زه احمد نومیږم صحیح ده نو یو چې و wie heißt du د ملګري سره او د مشرانو سره wie heißen Sie صحیح ده تر څه نومیږي تاسو څه نومیږي اوس ورڅو دوستانو دا ډیر مهم ده چې کله جرمني ژبه یاد دا انشولدګونګ باید یاد کړئ جرمني ته چې راځي دا انشولدګونګ باید یاد کنه ځکه تا نه یو څه اشتباه کیږي مستقیم به وایي چې بخښنه غواړم انشولدګونګ څه نو بعض دوستان وایي چې رقم دغه تلفظ زه نسم کولی دا نو په څلور برخو مرته ویشلی ده رنګونه مختلفې دي انشولدګونګ ګورئ داسې بیا یاد کړئ هر کله چې یو حرف غټ په برخو یې ویشئ سېلابه کوئ اوس دا څلور سېلابه ده انشولدګونګ انشولدګونګ صحیح ده بخښنه غواړم دا باید په یاد وساتئ دا ډیر مهم ده دا لفظ یعنی فرض کې اشتباه درنه کیږي چې انشولدګونګ وایي سړی دی بخي ورته بخښنه غواړم انشولدګونګ بل دوستانو اوس تلیفون چارج ختم ده د بسونو تمځای کې یا د ټرینونو تمځای کې ولاړې ته اوس وایي ساعت څو بجې ده که نه یو چا نه پوښتنه کوي چې ورته انشولدګونګ بخښنه غواړم اوس وایي چې ساعت څو بجې ده څه رقم وایي wie spät ist es ساعت څو بجې ده wie spät ist es ساعت څو بجې ده wie spät ist es تکرار کوي wie spät ist es اوس ټول یو ځای تکراروم انشولدګونګ wie spät ist es انشولدګونګ بخښنه غواړم wie spät ist es څو بجې دي ساعت څو بجې ده wie spät ist es wie spät ist es اوس هغه درته وایي ساعت 2 بجې ده ته 2 بجې نور یعنې که تا نه څوک پوښتنه وکړي ته ورته ځواب شي ساعت 2 بجې ده فرض کړه که 2 3 وي هر څه وي تاسو هماغه دې پسې بل عادت استفاده کوئ زه اوس 2 بجې وایم es ist 2 Uhr ساعت 2 بجې ده es ist 2 Uhr es ist 2 Uhr ساعت 2 بجې ده es ist 2 Uhr صحیح ده ساعت 2 بجې دا نقطه دی اخر کې کله جمله لیکي es ist 2 Uhr ساعت 2 بجې ده اوس ورځو دا خو میاد کې څوک نه پوښتنه کوي انشولدګونګ wie spät ist es بخښنه غواړم ساعت څو بجې ده ته ورته وایي چې es ist 2 Uhr ساعت 2 بجې ده صحیح ده اوس ورځو دوستانو ملګري سره خبرې وکولې نوم دې ته پوښتنه وکوله ساعت پوښتنه دې ته وکوله اخر کې چې زه پیژنې ورته auf Wiedersehen د خدای په امان ګورئ wieder بیا ځلي ذهن لیدلو ته وایي Wiedersehen بیا ځلي کتل auf Wiedersehen د خدای په امان شه د خدای په امان auf Wiedersehen auf Wiedersehen خو په تلیفون کې به دا نه وایي تلیفون کې به وایي auf Wiederhören auf Wiederhören هغه بیا ذهن په ځای هورن راځي دې ته باید ډېر فکر وي چې کله تلیفون کې یو چا سره خبرې کوي هغه auf Wiederhören یعنې تر بیا اورېدو پورې خدای په امان هغه تلیفون کې خدای په اماني auf Wiederhören راځي او دلته auf Wiedersehen راځي دې ته باید ډېر فکر وي بل دوستانو دا ملګرو ترمنځ چوس امکان لري بعض هلکان یا دوستان درته وایي چوس د خدای په امان auf Wiedersehen په ځای چوس درته وایي د خدای په امان صحیح ده چوس معنا د خدای په امان چوس 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 د خدای په امان صحیح ده بل دوستانو اوس نوی جرمني ته راغلی ژبه د یو څه اندازه یاده کړې نوم دې مې یاد کړو خلکو نه پوښتنه کول ساعت څو بجې ده دا شاید یې ټول یاد کړه اوس وږی څه وایي اوس ځي او ځي ته چاته وایي ich habe Hunger زه وږی یم څه رقم وایي چې زه وږی یم ich habe Hunger ich habe Hunger ټول ولیکئ دا ich habe Hunger زه وږی یم ich habe Hunger زه وږی یم ټول شیان دې یاد کړه نوم دې یاد کړه پوښتنه دې یاد کړه هر شی دې یاد کړه خو په دې باید ته ځان پوه کړې چې کله وږی سې زه یو چاته وایي چې زه وږی یم څه رقم ورته وایي ich habe Hunger زه وږی یم صحیح ده نو هغه پوهېږي چې ته د خوراک لپاره یو څه غواړې ښه ټول ولیکئ ich habe Hunger زه وږی یم اوس څنګه وایې چې زه غواړم چې یو څه وخورم هیله کوم که نه هلته ولاړې فرض که عموما تاسو چې اول کمپونو ته راځئ هغه ته چې ورځئ خوړنځي ته بس هغه ته وایي چې زه غواړم چې یو څه وخورم هیله کوم هغه ته به یو شی درکړي ورته ich möchte زه غواړم یا ich möchte
دواړه فرق نه کوي. بعض دوستان وایي ایش موشته فرق نه کوي، صحیح ده، یا ایش موخته. لکه ما تاسو ته ویلي چې لهجې فرق کوي. لکه په افغانستان کې ننګرهار لهجه کې وایي ایش موخته، قندهار لهجه کې وایي ایش موشته، صحیح ده. لکه اوس په ننګرهار کې موږ وایو زه ښه یم که نه، قندهار کې به وایي زه ښه یم، ښه په ځای ښه وایي. نو دلته هم همداسې ده، ایش موخته یا ایش موشته فرق نه کوي، صحیح ده. Ich möchte etwas essen bitte. زه غواړم etwas یو څه essen خواړه، یعنی زه یو څه وخورم. essen څه وخورم که نه. Ich möchte etwas essen. زه غواړم چې یو څه وخورم. bitte هیله کوم، صحیح ده. Ich möchte etwas essen bitte. Ich möchte etwas essen bitte. یا ich möchte etwas essen bitte. زه غواړم چې یو څه وخورم. ښه، اول دی ویلې ich habe Hunger، زه وږی یم. بیا ویلې ich möchte etwas essen bitte، زه غواړم چې یو څه وخورم. اوس ورځو دوستانو میرزمان صاحب وخت دا جمله ویلې زه دې ته نه یم. ich habe Durst، زه تږی یم. هغې په یاد کړي. ich habe Durst، زه تږی یم، صحیح ده. زه تږی یم څنګه وایي چاته ich habe Durst، زه تږی یم. زه تاسو میسجونه ګورم. ich habe Durst، زه تږی یم. څنګه وایي چاته زه تږی یم. ich habe Durst، زه تږی یم. Ich habe Durst. دوستان ویډیو غټیږي، زه زر زر ته وایم ich habe Durst، زه تږی یم. اوس وایي چې مخکې دا جمله یاده وه خوراک لپاره چې زه غواړم یو څه وخورم. اوس وایي زه غواړم چې یو څه وڅښم، څه رقم به وایي. ich möchte یا ich möchte etwas trinken bitte. زه غواړم ich möchte یا ich möchte etwas trinken bitte. زه غواړم چې یو څه وخورم. Ich ja ich möchte etwas trinken bitte. Ich möchte etwas trinken bitte. دواړو لهجو باندې که یادوي مشکل نشته، خو مهمه دا د اصلي هوخ دویچ کې څنګه ویل کېږي. ich möchte راځي اصلي دویچ کې. ich möchte etwas trinken bitte. زه غواړم چې یو څه وڅښم، هیله کوم. دا بیا پښتانه ډېر ښه تلفظ کوی شي ښین که نه. موږ ښین لرو په هغه کې پښتو کې الفبا حروفو کې. ich möchte لکه سین شین ښین که نه، سین په شکل چې لیکل کېږي. ich möchte etwas trinken bitte. زه غواړم چې یو څه وڅښم، هیله کوم. اوس دوستانو دا وه اخره جمله. اوس دغه ویډیو ثبتومه دوستانو یوټیوب کې. کوشش وکړئ یوټیوب کې چې دا ویډیو مو کتله، حتما کمنټ کې دا جملې ولیکئ او لایک یې کړئ. ډېره مننه.